ډیره یوه اساسه موضوع قریشي او فیض حمید ولې له ملا برادر سره ونه کتل؟ پاکستان ولې طالبان په دوو ډلو ویشي او څنګه اوس د حقاني ملاتړ کوي؟ بلخوا ولې د سرینا هوټل له پاکستانیانو ډک شوی دی؟ دا او ډېرې نورې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خدای یادونه وکړم چې په آخره کې ستاسو کومنټونه هم در سره شریکوم، نو د ویډیو تر آخره را سره اوسئ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې وای د طالبانو کابل ته د راتګ 15 ورځې حمله نوي شوې چې د ISI مشر ارګ ته راورسېده او د رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو ته نوې کابینه یې جوړه کړه چې هغه شپه بیا په کابینې باندې د ملا برادر او فیض حمید جنجال هم شوی و چې ملا برادر غوښتل ټول شموله کابینه جوړه کړي، خو حمید یې په کلکه مخالفت وکړ او ورسره پارک کې خپل منځي جګړې شوې وې چې بیا وروسته د ملا برادر د مرګ او ژوند په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شول، خو وروسته معلومه شوه چې ملا برادر سخت خفه شوی و. خو دا ځل سرچینه وایي چې د پاکستان څخه کابل ته د ورغلي پلاوي د طالبانو مرکزي کابینې اکثریت مشرانو سره لیدلي دي، خو په دې ټولو لیدنو کې ملا برادر حضور نه درلود. سرچینه وایي چې دا مهال پاکستان د حقاني شبکې سره اړیکې خورا تودې کړي دي او د طالبانو نورو ډلو سره یې اړیکې بې خونده شوي دي. ویل کېږي تېره میاشت چې د پاکستان پټو رازونو ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته راغلی و، هغه مهال د طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ د واک ویش پر سر اختلافات رامنځته شوي وو چې جنرال فیض حمید هم د حقاني شبکې خوا نیولې وه او له هغې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ د سیاسي تفاهم فضا کړکېچنه شوله او اوس هم هره شیبه د یاد کړکېچ زیاتېدو ویره شته، خو طالبانو وار له مخه د دوی او حقاني شبکې ترمنځ د اختلاف خبره رد کړې ده. همدارنګه د حقاني شبکې مخکښ غړي انس حقاني هم یو ویډیویي پیغام کې د طالبانو او د دوی ترمنځ د اختلافونو ګنګوسې رد کړي دي. بلخوا بیا هدیه نیوز ته له کابل سرینا هوټل څخه یو کارکوونکي خبر ورکړی دی چې په دغه هوټل کې اکثریت پاکستانیان راټول شوي دي. سرچینې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه پاکستانیو کې ډېرې د پاکستان استخباراتي او پوځي مامورین پراته دي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست میاشتې په 15 نیټه کابل ته ورسېدل. په لومړیو ورځو کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستان عسکر له حده زیات لیدل کېدل چې افغان وطني لباس او لونګۍ یې لګولې وي. اوس هم د وزارتونو او ریاستونو په کچه د کویټې ښار هغه پښتانه ټاکل شوي دي چې په خوله د طالبانو ملاتړ کوي اما په اصل کې پاکستانیان دي. له تاسو د دې لپاره ډیره زیاته مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته یو سر ووهئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ستاسو د کومنټونو د راخیستو خبره مې کړې وه، اوس هم تاسو د ګڼ شمېر افغانانو کومنټونه ګورئ چې زموږ په هرې ویډیو باندې کړي دي. که تاسو هم غواړئ ستاسو کومنټونه همداسې نشر شي نو خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.